د پاکستان او انډیا جنگ بیان خطو والا د پدې ټیم کې چې په اسلام آباد کې دماکه شوې ده او پاکستان والا وایي کنه چې دا انډیا والا کړی دا ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده دغه چې دنو په انډیا کې چې دماکه شوې و تقریبا د 20 نه والا د 31 پوری کسان پکې مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت شوی نو انډیا والا چې د الزام په پاکستان باندې ولګاو چې دا دماکه چې پاکستانو کړی دا او موږ په دې باره کې انویسټیګیشن کوو اوس چې په اسلام آباد کې دماکه شوې ده نن تقریبا یو غنټه مخکې چې د دماکه وشوله 11 کسان چې هغه پکې شهیدان شول ملګرو هغه د دنیا نه رخصت شول ملګرو عام شهري چې هغه د دنیا نه لاړل ملګرو به چې په انډیا کې کومه دماکه شو د انډیا والا خبره کړې ده کانفرنس چې په 12 بجې باندې د شپې کړه ده او دا خبره کړې چې پاکستان والا کړی ده او پاکستان والا چې موږ به خامخا انویسټیګیشن کوو زمونږ دشمن به چې موږ ضرور معلومو به چې مودي هم دا خبره کړې چې موږ خپل دشمن ضرور چې دا معلومو او موږ به دې ضرور بدلا اخلو الله پاک دې خیر کړي انډیا او پاکستان دا جنگ خطو ول پاکستان فوج هم چې بارډر ته تللی دی د انډیا فوج چې هم بارډر ته راغلی دی ډرون چې هم بارډر ته تللی دي په دې ټیم کې چې والا ډېر ځات خراب دي ځکه چې مودي دا بیان ورکړی چې دشمن زموږ نه چرته هم نشي خلاص دی موږ به خامخا د دشمن نه چې بدلا اخلو ځکه چې یو ځل چې بیا د پاکستان او د انډیا جنگ شروع کېدو ولې او دا جنگ چرته ون خو نو دا به چرته هم ختم نشي ځکه چې په انډیا کې کله دماکه وشي نو هغه په پاکستان باندې وراله اوس په پاکستان په اسلام آباد کې چې کومه دماکه شو دا نو چې په دې چې انډیا والا کړی دا نو په دې کې چې د بل سره جنگ خطو والا ځکه چې بارډر ته چې په وچتل د په هاي الرټ کې د پاکستان فوج د انډیا فوج هم په هاي الرټ کې ځکه چې هغه کوشش کوي دوه ملکونه چې د بل سره خامخا جنگ خامخا به کوي ملګرو حالات ډېر زیات خراب دي اوس په اسلام آباد کې حالات ډېر زیات خراب دي دماکه شوې ده څه کسان په چې هغه زخمیان دي او 11 کسان چې هغه په د دنیا نه رخصت شوي دي هغه په شهیدان شوي دي په انډیا کې چې بیګا دماکه شوې ده نن په اسلام آباد کې دماکه وشوله نو پاکستان والا اورډي دا خبره وکړه چې دا انډیا والا کړی دا انډیا والا چې بیګا دماکه شوې ده هغه چې پاکستان والا کړی دا نو د دې خبرې مطلب دا شو چې پاکستان او انډیا والا چې د بل سره بیا جنگ خطو والا دی ځکه چې بارډر ته مکمل تور باندې د دوه ملکونو په چې راغله دي او ډرون چې هغه راغلي دي الله پاک د خیر کې چې جنگ ونن خالي جنگ کې چې دوه ملکونو ته نقصان دي کچر د جنگ وشي نو به چې دوه ملکونو ته ډېر غټ نقصان راسي الله پاک د خیر کې په دې باره کې سوال خو کمنټ ضرور وکړئ ویډیو باندې نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ